بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. په میدان وردګ ولایت کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي اقلیمي بدلونونو یې په تولیداتو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي چې د بارانونو د کمښت او پرله پسې بادونو له امله یې فارمونه له ناروغیو او ستونزو سره مخ دي. د افغانستان بانک ویلي چې سبا پنجشنبه نیټه د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه ډالر لیلاموي. یا د بانک په شرایطو برابرو سوداګریزو بانکونو صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه وکړه. یا د غونډه کې له اجنډا سره سم 29 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له بحث وروسته 24 پروژې تعدیل، 2 منظورې او 2 نورې لغوه شوې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ملا حمید الله اخوندزاده کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره کتلي. یا د کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د پیاوړتیا، سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر زیاتوالي او د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو صادرولو په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه خبرې شوې دي. د پنجشیر عامه روغتیا ریاست په تېر یوه میاشت کې 288,201 ماشومانو ته د تغذیې او نورو روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. په دغه خدمتونو کې درملنه، تغذیه، واکسین او نور خدمتونه شامل دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر له څو پانګوالو او سوداګرو سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر ویلي د اسلامي نظام د هڅو په پایله کې کاروبار او سوداګرۍ ته ښه زمینه برابره شوې او اسلامي امارت هڅه کوي چې پانګوالو او سوداګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز سوداګرو او پانګوالو ویلي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره هیواد کې د پانګونې کچه زیاته شوې او دغه لړۍ مخ پر زیاتېدو ده. د چین ولسمشر شي جي پینګ د قزاقستان په استانه ښار کې د چین منځنۍ اسیا د 2مې غونډې پر مهال افغانستان سره پر دوامداره همکارۍ ټینګار کړی. د چین ولسمشر زیاته کړه د همغږیو پیاوړتیا به د پرمختیایي وړتیاوو په لوړولو او په لنډ وخت کې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي.